السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د امیزون سیریز مونږ شروع کړو او په نننی لیسن کې به مونږ په پروډکټ هانټینګ باندې خبره کوو. مونږ په پروډکټ هانټینګ ریلیټډ ډېرې خبرې کړې وي، هغې باندې مونږ ویډیوز ریکارډ کړي وو. په نننی ویډیو کې به د مینوال پروډکټ هانټینګ باندې مونږ بحث کوو. خو مخکې له دې نه چې زه شروع وکړم، یوه خبره تاسو ته یادونه کوم، هغه ده چې اگر چې په اوسني وخت کې د پروډکټ هانټینګ دپاره ټولز دي، داسې ټولز دي چې هغه په یو کلیک سره چې د یو پروډکټ ریلیټډ څه خصوصیات دي ټول موږ نه راوباسي. ټولز ته به موږ اډر ورکوو چې ټولزه موږ له په دغې خصوصیاتو پروډکټ را پیدا کړه چې د هغې سیل دومره وي، چې د هغې بیسار دومره وي، چې د هغوی مثلا پس را پرایز دومره وي. دا ټول دغه به ورته موږ ورکوو. خو مطلب د دې خبرې دا نه دی چې د مینوال پروډکټ هانټینګ ارزښت کم دی. مینوال پروډکټ هانټینګ هم خپل ارزښت لري. کله موږ د ډیرو پروډکټ نه یو پروډکټ موږ ته ټولز راکړي، زموږ کوم ریکوایرمنټ مطابق زموږ چې څه غوښتنه وي، زموږ چې کوم کریټیریا ورته انتخاب کړي موږ ته یې راکړي. خو موږ د خپل تسلۍ دپاره فاردر هغه کې موږ مینوال پروډکټ هانټینګ هم کوو. او یا بالخصوص دا زه نیو سټوډنټس ته ریفر کوم، هغوی ته زه ریکمنډ کوم چې هغوی نیو دي په دغه برخه کې، مطلب اوسه پورې بګنر لیول کې دي. هغوی دپاره دا ښه دی چې هغوی تر څو ډېر زیات پریکټس وکړي په دې مینوال پروډکټ هانټینګ باندې، تر څو هغوی دغې د امیزون انټرفیس سره نور هم زیات بلد شي. ښه، نو دې کې د مینوال پروډکټ هانټینګ دپاره زموږ ته اول یو ایکسل شیټ ضروري دی چې هغه کې موږ مخکې نه خپل کریټیریا مطابق شیونه لیکلي وي د پروډکټ. مثلا ما ایسن، پرایس، د یو ریټینګ، ریویو، برانډ څه نوم دی، امیزون پکې شته که نشته دی، د دې پروډکټ سایز څومره دی، وای ټي څومره دی، د مربوطه پروډکټ بیسار څومره دی، نمبر آف اف بی ایم پکې څومره دی، نمبر آف اف بی ای پکې څومره دی، او کټګوري. دا خو هسې یو اگزامپل دی. مطلب دا دی چې تاسو به خپله کریټیریا ته ګورئ، مطلب څومره سیل کیږي پروډکټ. مطلب دا دی چې هغه سیزنل دی که نه دی، ډېرې زیاتې خبرې تاسو به خپل دغه ته ګورئ، هماغسې به ورته فارمټ جوړوئ. خو تاسو سره زه یو اګزامپل شریکوم تر څو تاسو دغې سره پریکټس شئ، مطلب تاسو ورسره لا ډېر زیات آشنا شئ. ښه، نو دلته کې ما اوس ګوره تیار یو پروډکټ اوپن کړی دی، مخکې نه مې اوپن کړی دی. نو د دې پروډکټ ریلیټډ هر یو سیز به مونږ ګورو، دې ځای نه به یې راکاپي کوو، هلته به یې پیسټ کوو. مثلا ګوره ایکسل شیټ کې هلته تر ټولو لومړی مونږ ایسن لیکلو چې د یو پروډکټ ایسن مطلب. نو ایسن چې کله مونږ د پروډکټ پیدا کوو، نو مونږ به د پروډکټ ډیټیل یا پروډکټ انفارمیشن به یې ورته لیکلي. ګوره دلته مونږ سره د ایسن، نو دا به دې ځای نه مونږ ساده راکاپي کړو او کوم ایکسل شیټ چې مونږ تیار کړی دی هلته به یې را پیسټ کړو. دې ځای نه زه کاپي اخلم او خپل ایکسل شیټ کې دلته پیسټ کوم. کنټرول سی کنټرول وي باندې موږ او تاسو کولی شو. د هر یو پروډکټ دپاره به موږ همدغسې طریقه کار کوو. هلته نه به یې راکاپي، د هر یو بخیدار یو پروډکټ دپاره نه، د هر یو سیز دپاره، مطلب د یو پروډکټ د هر یو سیز دپاره به موږ همدغسې طریقه کار کوو. هلته نه به یې راکاپي کوو، دلته به یې پیسټ کوو. خو زه دغه چاره بیا بار نه تکراروم. وجه پکې دا ده چې موږ نه ویډیو ډېره لینت نه شي، اوږد نه شي، تر څو ستاسو ورسره زړه تنګ نه شي. صحیح. ښه، نو ایسن بل به راځو موږ پروډکټ پرایس ته به وګورو. نو پرایس موږ سره دلته ټاپ کې پروت دی. پرایس به هم دغسې راکاپي کوو، هلته به یې پیسټ کوو. ګوره مطلب دا د پرایس دی 40.15 دا د پرایس دی، دا هم راکاپي کوو او هلته کې به یې را پیسټ کوو. همداسې د دې پروډکټ چې کوم موږ سره د ده څه ریویوز دی، ګوره 4.6 داسې ریټینګ، مطلب 45 دا د ریټینګ دی، دا به هم راکاپي کوو، هلته کې به یې پیسټ کوو.
برانډ مطلب دلته ګوره دلته مخې ته به برانډ لیکلي که بیا د پروډکټ څه معلومات زموږ په کار یې هلته هم پیدا نه کړو نو بیا دلته را سکرول کوو لاندې پروډکټ انفارمیشن یا پروډکټ ډیټیل چې ما تاسو سره کومه خبره کړې وه دغه ځای کې به یاد مني ګوره پروډکټ انفارمیشن نو د پروډکټ ایټم وایټ دغه وزن دی د مطلب بی سار دی ګوره بیسټ سیلر رینک چې بی سار د شارټ کټ دی او ما دا خبره کړې وه چې بی سار فرق کوي مطلب د هرې کټګوري دپاره خپل بی ساري ګوره دا کوم بی سار چې دی دا کچن اینډ ډایننګ په دغه مطلب په دغه کټګورۍ کې دی نو د هرې کټګورۍ دپاره فرق کوي همداسې زه بره ځمه بیا به پکې دا معلومو چې مطلب دی کې مطلب موږ سره د امیزون دغه خرڅوي که نه خرڅوي امیزون پکې ان دی که نه نو شپ فرام امیزون سولډ بای دلته مطلب بل نوم لیکل شوی دی خو د دې دپاره چې موږ معلوم کړو دلته لاندې ګوره زه لږ را سکرول کومه 14 کسان نور هم دي چې دغه سیم پروډکټ خرڅوي نو دې ځای کې به مونږ ګورو چې یاره دې کې مطلب امیزون پکې شته دی که نه شته دی تاسو سره ما دا خبره شریکه کړې وه چې کله یو پروډکټ مونږ هم خرڅوو بیا امیزان هم خرڅ کړو نو امیزان سره مونږ مقابله نشو کولی شپ فرام امیزون سولډ بای امیزون ویر هاوس نو مطلب دا دی چې دې کې امیزون شته دی نو چې کله تاسو کریټیریا ځان ته انتخاب کوئ وګورئ مثلا ګوره دې کې امیزان شته دی نو بیا موږ فردر نور تحقیق نه کوو ځکه چې دا پرېږدو بل پروډکټ رانیسو ځکه موږ تاسو دا خبره مخکې کړې وه چې کوم شي کې پروډکټ کې امیزون شامل وي کوم پروډکټ امیزون خرڅوي نو هغه نه موږ ځان ساتو ځکه چې د امیزون سره مقابله سخته یې برانډ دا بالخصوص دغه دپاره د بګینر لیول دپاره دا خبره زه کومه خو تاسو به دا پریکټس کوئ خیر دی خپل پریکټس دپاره تاسو هر یو د پروډکټ هر یو څیز راخلی هلته یې پیسټ کوئ څو پروډکټ تاسو ستاسو پې لا زیات پریکټس وشي صحیح دا خو اوس موږ ته معلومات وشو چې امیزون پکې شته دی نمبر آف اف بی ای به پکې معلوم چې دی کې موږ سره څومره اف بی ای کوي فلفلمنټ بای امیزون او څومره پکې اف بی ام کوي فلفلمنټ بای مرچنټ نو داسې هم کېږي چې موږ یو دلته وشمارو یو پسې راشو داسې هر یو ګورو خو اسانه طریقه دا ده ګوره دلته موږ فلټر اپ لګو په فلټر کې موږ په دې پرایم باندې چیکو لګو او لاندې په دې نیو باندې چیکو لګو دی به موږ ته به فلټر اپلای کړو دی به مطلب موږ ته اف بی ای راوباسي مطلب دا دی فلفلمنټ بای امیزون نو دلته ګوره موږ سره دی کې وي 2 اف بی ای کوي نو ټوټل موږ سره څومره وو ټوټل موږ سره فکر کومه 14 ساوه شوی نه یم نو 14 نه به ته 2 وباسې کوم چې باقي پیدا کېږي هغه به موږ سره اف بی ام والا وي نو دغه طریقه کار دی خدای دې چې تاسو پې پوه شوي اوسئ نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله موږ په ټولز باندې چې کوم پروډکټ هنټینګ کېږي هغه شروع کوو